بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره نن سبا ورځو کې موسم ته تاسو وګورئ ډیر ګرم موسم دی او په دې موسم کې اکثر لا مونږ بهر ته وځو په دې ګرمۍ کې خلرانه لاړ شي او واپس چې راشو نو اکثر لا د فرش تکوره وتلی وي کور ته چې واپس راشي نو تبوي چې د بالکل کلبه کړي دا نو داسې سخت حالاتو کې چې خولې دي تلی وي په بدن کې دم نوي بدن کې انرژي نه وي او خصوصا اکثر د خلکو بلډ پریشر کمیږي ورسره چې کم دی شوګر کم شي د انرژي لیول پکې کم شي او د هغې د وجې نه چې کم دی نو اکثر خلک وایي یاره موږ بیا کوشش کوو چې اوبه زیاتې څکو نو هغې سره هم که زموږ وجود ښه کېږي خو بعض اوقات اوبه هم دونه ډېرې شي چې زړه ورسره خرابېږي او ساده اوبه چې کم دی نو نه څکلی کېږي. بیا ډېر خلک داسې چې هغې ته د شوګر مسلې وي نو هغې شربت وغیره یا نور داسې څیزونه فروټ جوسز وغیره دا ډېر زیات استعمال د هغې نشي کولی. مطلب ضرورت لپاره لږ شان استعمال کولی شي او زیات که استعمال کوي نو شوګر زیاتېږي. نو مختلف داسې څیزونه دي داسې مسلې وي خلکو ته چې هغې ته انرژي حاصلول یعنی طاقت حاصلول او د خپل وجود دا انرژي برقرار ساتل دا ورته ډېر ګران شي. نو زه نن تاسو سره یو څو څیزونه داسې در کوم چې په دې موسم کې تاسو ته وجود کې کمزورتیا راځي ستړیوالی راځي وجود مو بېدمه کېږي بلډ پریشر مو کمیږي شوګر مو کم شي یا داسې نور څیزونه راځي هغې دپاره داسې په کور کې مونږ سره موجود څه څیزونه دي یا څه داسې عام څیزونه دي که د هغې استعمال مونږ وکړو نو مونږ وجود چې کوم دی هغه د انرژي لیول تر ډېر وخته پورې برقرار ساتلی شو او زمونږ د انرژي لیول چې کوم دی نو دې د وجې نه زمونږ افیشنسي چې کومه ده زمونږ د وجود چې کومه کارکردګي ده مونږ ښه ساتلی شو. کله هم چې تاسو ته په دې ګرمۍ کې د کمزورۍ احساس وشي بدن مو ستړی شي او پټې خوږېدل شروع شي نو مطلب دا دی چې دا ډیهایډریشن علامات دي د اوبو کمی راشي او ورسره چې کوم دی د نمکیاتو کمی راشي نو هغې کې د ټول نه ضروري څیز چې کوم دی هغه اوبه څښل دي. ظاهره خبره ده چې د اوبو مقدار پوره وي نو موږ ته ډیهایډریشن نه کېږي خو ورسره د ډیهایډریشن کې صرف د اوبو کمی نه راځي بلکې نمکیات هم کمیږي. نو دې نمکیاتو ساتلو دپاره یا وجود کې د دې نمکیاتو مقدار پوره ساتلو دپاره موږ مختلف قسمه څیزونه کولی شو چاته چې ډېر کمی وي یا ډېر داسې ډیهایډریشن ورته وشي یا هغې ته خدای دې نه کړي څه په دې موسم کې هم چېرته څه هیزه وشوله الټیانې وشولې یا دستونه وشولو نو هغې او آر ایس نیمکول او خصوصا که دا مسلې چاته نه وي او د هغې بلډ پریشر کمیږي د ګرمۍ سره د اوبو کمی پکې راځي نو هغې هم د نیمکول یعنی د او آر ایس استعمال کولی شي. بیا دې نه علاوه مختلف داسې نور څیزونه چې په هغې کې دا نمکیات خصوصا د سوډیم پوټاشیم میګنیشیم او دا څیزونه موجود وي نو هغې سره زینک یا نور داسې نمکیات شو نور داسې ټریس الیمنټ شو چې هغه ورسره موجود وي نو که هغه مونږ استعمال کوو مونږ ته انسټنټ انرژي میلاویږي. یعنی تاسو نه زه یو تپوس کوم ستاسو ذهن ته اول څیز څه راځي که کله تاسو ته اولګه راغه ستاسو وجود کمزوری شو ستاسو انرژي لیول ډاون شو نو پهله به کوم څیز وي چې تاسو به د هغې طرف ته ځئ. که تاسو وګورئ کلاډیان چې کوم دی د سپورټس دوران کې خصوصا د ټینس دوران کې یا بیډمنټن یا نور داسې سکواش یا نور داسې فوټبال دوران کې اکثر لا دا کلاډیان چې کوم دی د کرامپس راشي دا ستړي شي ستومانه شي نو دی لاړ شي یو الکترولایټ سلیوشن اوس کې یعنی او آر ایس وي پکې الکترولایټ سلیوشن سره دی کیله وخوري. کیله یعنی بنانا دا چې کوم دی دا یو ریچ سورس اف انرژي دی چې پکې ښه ډېر کاربوهایډریټس دي په هغه ټایم تاسو ته ریډي انرژي میلو شي او تاسو چې کوم هایپوګلایسیمیا ده یعنی د شوګر د لوکېدو دا عمل دی دا ورسره ودرېږي ستاسو شوګر واپس مینټین شي او دې سره چې کوم دی نو تاسو ته د مختلف قسم ته منرلز او وایټامنز او دا هم میلو شي هغې سره ستاسو د وجود دا پټې د ستوماني وغیره دا ختمه شي. نو که تاسو کتلي چې کله انرژي لیول ډاون وي او تاسو یو یا دوه کیلې وخورئ نو هغې سره ستاسو وجود ښه شي. بیا دویم څیز چې بالکل ریډي سورس اف انرژي دی پکې ښه ډېره انرژي ده او پکې ښه ډېر طاقت دی هغه د کجوره. لکه که تاسو وږي تږي وجود هم کمزوری کېږي دماغ اوده وي سن وي او تاسو ستړي شوي یې په کار کې په سټډي کې په خپل افیس کې په خپل اکټیویټي کې نو که تاسو یو دوه څلور کجورې وخورئ نو هغې سره ستاسو انرژي لیول واپس بالکل اکه ځای ته راشي لکه تاسو وایي چې بالکل فرش بنده د آرام نه راپاسېدو د خوب نه راپاسېدو بالکل فرش شو. دې نه علاوه کیله کجوره دې کې الکترولایټس هم ښه ډېر دي کاربوهایډریټس هم دي پکې نو دا تاسو ته داسې څه نقصان نه درکوي بلکې ستاسو انرژي لیول مخې سرې دې سره ټیک شي. بیا نور په فروټس کې چې کوم دی نو سټرس فروټس چې کوم دي لکه سنګتره شوله مالټه شوله داسې نور نن سبا ورځو کې هندوانه خربوزه شوله دې کې اوبه هم ښه ډېرې دي ورکې نمکیات هم ښه ډېر دي او تاسو که وخورئ نو یو خو ستاسو اولګه ختمه شي دویمه دا چې تاسو انرژي لیول برقرار شي. په سبزیانو کې که مونږ وګورو په سلادو کې نن سبا
ګرمۍ کې که تاسو ګورئ موږ کوشش دا وي چې بادرنګ یعنی کیره د دې استعمال موږ زیات کړو نو ډي هایډریشن هم بچي او په دې کې نمکیات هم ښه ډېر دي منرلز هم پکې ښه ډېر دي وایټامنز هم پکې ښه ډېر دي نو دې سره به بالکل فرش وي نو که تاسو خپل خوراک کې دا استعمال کوئ خپل لنچ دوران کې یا خپل ډینر سره هم خورئ او که دا نی نو تاسو که ویټ کانشیس یې تاسو که ډایټینګ کول غواړئ نو دا بادرنګ یعنی کیره دا بالکل 0 کیلوري ډایټ دی که دا تاسو هر څومره خورئ نه ستاسو وزن زیاتیږي نه ستاسو شوګر زیاتیږي نه ستاسو بلډ پریشر زیاتیږي بلکې ریډي انرژي درته ملو شي ستاسو بدن بالکل تر او تازه شي بیا دې نه علاوه نور داسې فروټس کو وګورو سیو چې کوم دی اپل مڼه په دې کې ښه ډېر ټیک ټاک د طاقت خزانه ده ورسره چې کوم دی نو چکندر یعنی بیټ روټ دا زبردست چیز دی که تاسو خپل سلادو کې د استعمال کوئ په دې ګرمۍ کې که د دې جوس تاسو وباسئ او استعمالوئ نه صرف تاسو ته انرژي ملاویږي بلکې دې سره تازه وینه هم جوړیږي آیرن پکې ښه ډېر دی وایټامین سی پکې ښه ډېر دی نو که چا کې د وینې کمې وي چا کې د انرژي کمې وي نو هغه د چکندر استعمال کولی شي د بیټ روټ استعمال کولی شي سلاد کې هم خوړی شي او دا چې کم دی نو دې نه جوس هم جوړولی شي او دا استعمالولی شي هغې سره ستاسو د اوبو د مقدار هم پوره شي نو داسې فروټس چې په هغې کې اوبه ښه ډېرې وي داسې سبزیانې چې په هغې کې اوبه ښه ډېرې وي دا تاسو ته ریډي سورس اف انرژي دی بیا که تاسو ته ډېره کمزورتیا فیل کېږي نو چاڼه توره چاڼه چې کوم دا هغه بنده چې خوري نو چڼې سره هم یو خو تاسو اولګه ختمه شي بل تاسو ته ریډي سورس اف انرژي ملو شي ښه ډېر پروټینز درته ملو شي نو زموږ صحت لپاره انتهایي ښه څیز دی نو که تاسو چېرته په آفس کې ناستي او اولګه تنده مو تنګوي نو چڼه وخورئ ورسره د اوبو مقدار زیات استعمالوي نو ستاسو اولګه به هم نه راځي او تاسو به آفس کې چې کوم ټایمینګ دی که هغه ټایم کې تاسو خوراک نشئ کولی روټۍ نشئ خوړی یو میل خپل نشي اغشتی نو ایون دا چڼه چې کوم دی دا به هم ستاسو انرژي برقرار ساتي بیا څنګه چې تاسو ته پته ده لکه زمونږ په دفترونو کې زمونږ په کورونو کې ایون چې لږ ډېر کار وکړي ویره په سر باندې مې بوج شو مازغه مې بالکل اوده شو یو کپ چای نو دا چای چې کوم دی قهوه چې کوم ده او دې سره سره کافي نو په دې کې فلیونایډز دي په دې کې کیفین دي دا مخې سره ستاسو برین چې کوم دی دا بالکل را بیدار کی او بالکل اکټیو کی نو ستاسو هغه اکټیویټي خصوصا هغه خلک چې کوم په آفیسز کې کار کوي کنسنټریشن والا کار دی سوچ والا کار دی فکر والا کار دی نو هغه خلک چای کافي دا هم استعمالولی شي اعتدال سره نو هغې سره د دې سورس اف انرژي چې کوم دی هغه دا یو ښه سورس اف انرژي دی دې سره هغې ته انرژي هم ملو شي او فرش هم شي بیا ورسره که تاسو د هغې څوک جاګینګ کوي ورزش کوي دغه کوي ځان سره خامخا خپل د اوبو بوتل خپل د الکترولایټس داسې یو کیله خپل بیگ کې ساتئ ورسره چې کوم دی نو نن سبا لکه که تاسو وګورئ ټافیز راغلي دي چې په هغې کې کیفین وي په هغې کې مختلف څیزونه دي شوګر فري هم پکې ملاویږي تاسو کې نو ستاسو برین एकदम دا فرش شي ورسره ډارک چاکلیټ که تاسو لیټ اورز پورې کار کوئ نو ډارک چاکلیټ که لږ شان چاکلیټ تاسو یوز کړئ نو دا یو سټیمولنټ شی دی او ستاسو برین دا را بیدار کړي او تاسو له انرژي هم درکړي او تاسو ته کاربوهایډریټس او شوګر هم ملو شي ستاسو د برین دپاره نو دا مختلف داسې څیزونه دي چې کوم ما تاسو ته وښول دي سره ستاسو انرژي برقرار وي او که تاسو نور هم دغه کول غواړئ نو نن سبا ورځو کې سلاد رایتا دې څیزونو استعمال زیات کوئ یوګرټ یعنی ماسته دهی چې کوم ده دې کې زبردست انرژي ده زبردست طاقت دی پکې کیلشیم وایټامین ډي هم پکې ښه ډېر دي د هډوکو پټو دپاره هم ټیک دی اوبه هم پکې ښه ډېر دي دې نه علاوه په دې کې منرلز هم شته او په دې کې چې کوم دی پروټینز هم ښه ډېر دي نو که د دې استعمال تاسو کوئ ستاسو وجود یخ وي تر و تازه وي تاسو کې ډیهایډریشن نه کېږي دې نه تاسو شملې جوړولی شي لسی جوړولی شي نن سبا شملې یا لسی چې کوم دی هغه د جنت خوراک دی بلکې د جنت مشروب دی نو یو خو ورسره تاسو فرش شي او ورسره چې کوم دی نو کومو خلکو ته داسې مسلې دي چې هغې له خوب نه ورځي یا د خوب مسلې دي یا د ټینشن انزایټي مسلې دي هغې که د شملو یا لسی استعمال زیات کوي نو د هغې ورسره خوب هم بهترین شي هغه ورسره کیلوله هم بهترین کولی شي ورسره چې کوم دی نو د دې طاقت هم بحال وي خپل ډېر خیال ساتئ الله پامان